بسم الله الرحمن الرحیم. ملګرو ګل چاهت تاسو ټول خو ډېر زیات ښه پیژنئ. په لایو ویډیو کې یو کارنامه شوې ده. کومه کارنامه شوې ده؟ په سوشل میډیا ډېر زیات تنقید روان دی. موږ هم غوښته چې تاسو سره هغه ویډیو شریک کړو، خپل کوم ریاکشن چې دی هغه تاسو سره شریک کړو، تاسو ته د هغې کوم پوره تفصیل چې دی هغه ووایو. زیاتره کسانو ماته په وټساپ ویډیو راولېږله، ویلې چې دا څه قیصه ده، نن هغه تاسو سره شیر کومه. که ستاسو یاد وي ګل چاهت هغه کوم کیسې چې هغې کړلې په هغې باندې زه ډېر تله نه غواړم، ځکه هغه هر څه تاسو ته پته ده او څه چې شوي دي هغه به تاسو ټول خبر یئ. اوس داسې چل شوی دی چې دا تللی ده ترکي ته. ترکي هغه تاسو پیژنئ، ځان له یو کوم ملک چې دی هلته تللی ده. هلته دا کومه کمره کې چې ناست وي او که ناسته وي، اوس خو لکه کوم قسمه ویډیو چې جوړوي د دې سره کوم یو بل خواجه سره هم ورسره دی. دیو داسې چل کړی دی لکه یو ویډیو دې کړې وه د ګل چاهت د هغه بل خواجه سره نه، نو په هغې کې هغې هم کپړې نه وي اچولي، یعنې داسې لغړ ویډیو به یې کړی وي. بل اوس دې داسې چل کړی دی، تاسو چې کوم دی په سکرین باندې کتې هم شئ، یعنې دا د باتروم نه چې کوم دی راوځي او کوم حرکت چې کوي هغه تاسو هم کتی شئ په سکرین باندې چې څه قسمه حرکات هغه په دې ویډیو کې کوي. یعنې زه خو اخر حیران یم چې دا خلکو ته هغه شو کول څه غواړي، خلکو ته ښودل څه غواړي چې په داسې په سوشل میډیا د پلیټفارم د لارې راشي او خلکو ته داسې قسمه حرکات کوي. نو زه خو پوه نه یم چې آیا دا خلکو له څه میسج په دې ویډیو کې ورکول غواړي، کم قسمه حرکات چې پکې کوي، یعنې ډېر زیات فحاش حرکات پکې کوي. خلک هغه بیا وایي تاسو په دې باندې ویډیو جوړوئ او داسې قسمه چلونه کوئ، نو موږ به نه کوو. یعنې زموږ کومه معاشره چې ده موږ هغې ته وګورو، بیا داسې قسمه خلک راپاسي، کله د دین اسلام بې عزتي کوي، کله بیا دا راشي داسې قسمه ویډیو جوړوي. نو لکه په دې کې اوس تاسو وګورئ چې دا عوامو ته هغه خیر په دې کې پیغام څه ورکوي، میسج څه ورکوي، کم د فحاشۍ کوم قسمه حرکت چې کړی دی، خو بس صرف او صرف کوم پیغام چې ورکړی کېږي هغه به تاسو ټول د دې نه خبر وئ چې دا پکې هغه څه ویل غواړي، د چا په ایجنډه باندې هغه روان دی. نو دغه کومه ویډیو چې وه هغه هم تاسو سره شریک کړه. زیاتره کوم ویډیو چې کوم ځایونه چې وو هغه هم پکې بلر کړه، ځکه چې ډېر زیات کم غلط او کم فحاش قسمه حرکتونه یې پکې کړي وو، د هغې وجې نه چې کوم دی موږ پکې هغه قیسې میسې هغه بلر کړي. دغه کومه ویډیو چې وه تاسو سره هم شریک کړه، امید لرم ویډیو به مو خوښه شوي. که ویډیو مو خوښه شوي ویډیو لایک کړئ، او که زموږ په چینل نوي یې چینل سبسکرایب کړئ د داسې نورو ویډیوګانو دپاره. انشاءالله په بله ویډیو کې به ملاویږو. د نن دپاره دا کافي وه. د لوی الله په امان.